د ناامنه هیوادونو په قطار کې د افغانستان راتللو راپور ناعادلانه دی. سرپرست حکومت د استرالیا د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د کلني راپور د موندنو په غبرګون کې ویلي چې د نړۍ د ناامنه هیوادونو د نوملړ په سر کې د افغانستان ځای پر ځای کول عادلانه نه دی. د سرپرست حکومت ویاند ټینګار کوي چې په هیواد کې ترهګریزې پیښې د تیرو کلونو په پرتله 9 سلنه راټیټې شوې دي او په دې اړه د دې انسټیټیوټ موندنې ناسمې بولي. دا په داسې حال کې ده چې د استرالیا د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په خپل کلني راپور کې افغانستان د 8م ځل لپاره په 163 هیوادونو کې د نړۍ تر ټولو ناامنه هیواد یاد کړی دی. د دې بنسټ د راپور په بنسټ په روان کال کې افغانستان، لیبیا او عاج سواحل د هغو 15 هیوادونو په نوملړ کې راغلي چې د سولې په برخه کې ښه پرمختګ کړی دی.